ها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې حلوا او ګبین ډېر خوښ او الحلوا دا د عربۍ ټکي ده زمونږ خلک ورته الوا وایي یعنې بلکل هغه ح مایتې ختمه کړې الوا نو یو نیم ټکی داسې چې زموږ په پښتو کې استعمالي هغه هم د حقه د عربۍ خو خپې لاسې ولا پوره هغه ولا مات کړي دا په عربۍ کې په اصل کې دی الحلوا حلوا څه ته وایي هر هغه خوږ شي ته چې هغه جوړ کړی شوی لکه جوړ کړی شوي پکې څه مطلب شو څه پیدا شو دا خو صحیح شوه خو دا جوړ کړی شوی قید ورسره زه ولې لګوم څه دا خو صحیح شو تیار کړی شوی خو دا قید ورسره ولې لګي تیار کړی شوی بارک الله فیک چې هغه خواږه ته یوځي کوم چې قدرتي خواږه دي لکه یو شی خوږ دی او ته کجوره خورې ګبین خورې دا خو خوږ دی نه حلوا څه ته وایي یو شی ته جوړ کړو او په هغې کې خواږه شي نه استعمال شو دې ته حلوا وایي که دا کیک دی که دا کیر دی که دا پیرني ده او که دا د ګازرو حلوا ده او که دا د وړو نه پخ شوې ده او که دا د هر څه ده او که دا د سوجي نه دلته به حلوا والا ناست ده هغوی به تجربه زما په دې کې تجربه نشته او نه مې ډېره په نصیب شته حالانکې د مولیانو ته حلواګانې ډېرې ښه میلاوي او دا صحیح خبره زما د حلوا سره واسطه ډېره کمه ده نو دې کې اقسام وي خو دا ټولو ته حلوا ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خواږه خوښ دي چې هغه جوړ کړی شي دی خوښ او د دې سره ګبین نو چې دا ګبین یې ورسره ذکر کړو نو د خوږو مطلب دا نه دی چې هغه خوږ چې ذایقه یې صرف خوږه وي ځکه که خبره صرف د خوږوالي وي نو بیا ګبین په حلوا کې دننه شو که نه تاسو پوه شوئ زما په دې خبره بیا خو ګبین په حلوا کې څه شو دننه شو خو نه جدا ذکر شو عائشه رضی الله عنها وایي صحیح بخاری کې دا روایت دی په صحیح مسلم کې کان النبي صلی الله علیه وسلم یعجبه الحلواء والعسل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه او ګبین یې ډېره خوښه بعض خلک ورته شات وایي او بعض دا ټکی الټکی بګین ورته وایي او که هر شی خو دقه وما حولها خبرې چلیږي العسل ګبین چې ورته وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ و دې نه مخکې چې موږ د دې تفصیل وکړو خو دلته یو فایده مې ذهن ته راغله عایشه رضی الله عنها وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شي نه خوښ دې کې یو فایده دا ده چې ښځه به هغه څه نوټ کوي چې د خاوند یې خوښ ولې چې هغه وله تیاروي او داسې ښځه چې د باندې واوړېده که نه داسې مزې به کوې مزې چې ته کور ته راځې او هغه شی تیار کړی چې تا خوښ او چې داسې د باندې واوړي ته کور ته راشي ډوډۍ او تا د پرته ده هلته پرته ده او ته ورشې او پرونی د ماسخوتن هغه سالم ضروري نو ډېر ملګري په داسې بلاګانې واوړېدي دي خو څه ویلی شي بیا خو د خلاصي لار نشته ملا صاحب څنګه او چې په داسې ښځه واوړېدي چې هغه ګوري چې زما د دې خاوند څه خوښي او هغه کوي دا د الله اوچت نعمت دا د له پخۍ د له تیاري په کپړو کې د څنګه کپړې خوښي په رنګ کې د څنګه رنګ خوښي کور د ده په څه شکل خوښي دا بچو ته کمې کپړې خوښي اخلاق یې څنګه خوښ دي دا چې د دې خیال کوي دا کور یعنی همیشه دپاره دا کور د مینې محبت نه ډکي دا پکې یو فایده ښه دلته بله فایده به راته هم ذکر کړو هغه ده چې یو خو دا فایده د دې نه راووته چې ښایسته خوراکونه کول د دیندارۍ خلاف نه دي لکه بعض دا د وچې بزرګان نه دي دا د وچې بزرګان او د کورني مفتیان دا چې تقوا یې په سر واوړي نو دی به دا فتوې ورکوي دا اوس دنیا پرستي ده دا وګوره نه نه زیاتې به پکې نه کړي او دا یاده که علماو دا خبره ذکر کړې ده
لکه امام بیهقي دا خبر راوړې ده وی عایشه رضی الله عنها چې وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښ و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه و خوښ چې هغه ورپسې ګرځېدو هغه داسې انسان نه و چې ګبین نشته هغه پسې ګرځي حلوا نشته هغه پسې ګرځي نه داسې دا مطلب نه دی مطلب دا دی که دې ورته مخې ته کېښودو نو ډېر یې خوښ داسې انسان نو داسې محبت پکې دی یو شي سره دا نه چې ته پسې ځان لیونی کړي او اسراف او دینداري پرېږدی او واجبات د دین هغه پرېږدی او څه کوې زه دغه پلانې شی لازم را پیدا کوم نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا څومره دغه ذکر شو دا غوښه یې خوښه وه خو غوښه ورته ډېره مېلاوېده خوښه یې وه که دې ولې مخې ته غوښه راوړه نو خوښه یې وه ډېر په شوق یې خوړه ګبین یې خوښه وه که دې ورته مخې ته کېښوده او ورته میلاو شو اله حلوا یې خوښه وه خو که ته میلاو شي اله دې مطلب دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خوښ و چې هغه داسې د خېټې د شهوت راغسته او بس په دقې پسې به ګرځېدو حاشا وکله هغه داسې انسان نه و او دا د دیندارۍ خلاف نه دي چې سړی د یو خوراک سره د یو ښایسته خوراک سره محبت کوي دا د دیندارۍ خلاف نه دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه په خوږو کې د دوه شیونه خوښ یو حلوا او یو څه ګبین خو تاسو ته معلوم دی چې الله په دې کې شفا اچولې ده یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس سبحان الله په دې کې ډېره شفا ده لویه شفا الله په دې ګبین کې اچولې ده خصوصا چې کله د ګبین نه شربت جوړ شي دا فایده علماو دې سورة النحل کې ذکر کړې ده یخرج من بطونها شراب د سکو شي ته وایي نو چې دا ګبین په دې ځای کې ذکر شوی ده او الله سره شراب ټکی ویلی دی علماو دې طرف ته اشاره ده چې ګبین کله په اوبو کې ګډ کړی شي نو فایدې د دغې نه ډېرې چې ته په چمچ دغه شان وکړې د هغې نه بیا په دغه ګبین کې فایده ډېره نو که چېرته مې خوا کې نو علیکم به کار ورته ووایئ او که نه یې د سره نو خرچه لږه وکړئ خورئ یې وینه ورسره هم صفایي دماغ به دې هم برابري معده د معدې دپاره ما په خپله تجربه کړې چې ویې خورې د معدې دا زخم یا که بل څه بیماري پکې هر قسمه چې د معدې مسلې الله ورسره پکې شفا چې کلمو مسله کلمې صفا کوي د سړي او که د ډېر وخت نه پکې سګن صحیح او وزینه د ګبین سره صفا کېږي او د دې سره وینه صفا کېږي د دې سره طبیعت برابري او غټه فایده دا چې ګبین ډېر استعمالوي که نه نو خبرې به دې هم خوږي اخلاق به دې هم خوږي ولې ځکه چې هلته به دې طبیعت صحیح طبیعت به دې برابري نو موږ د مرچکو بیخ وویسو شین مرچکي له هم زور ورکړی دی زموږ دا پښتانه چې دي د پاکستان د دوی ډېر استعمالوي د افغانستان خو نه استعمالوي هغه ښه دي دې باب نو دې مرچکو په ځای له ګبین استعمالوي او الله په دې کې شفا اچولې نور هم په دې کې ډېرې خبرې ګبین د مسلې کې به انشاءالله بیا به چېرته بیان کړو حاصل دا شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې حلوا هم خوښه وه او ګبین